السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین حضور زه سید برقه حقیقا نزل بیا تاسو درانه حضور تشکیل شانت ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین حضور ما نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو یو بل دوست موږ ته په واتس اپ کې شعر واستوي خو دی برته هلته حذف کی زما څخه هم حذف کیږي منه هغه حذف هم پروي منه د چې حذف کې دغه حذف پروي چې زما څخه هم ډیلیټ شي دا شان او زه پوه نه شوم چې د ماته چې رسول شعر علی میسج خو برته خراب کړی. اوس موږ څنګه کولای شو دغه ډیلیټ شوی میسج دغه حذف شوی میسج برته لاس ته راوړو چې د موږ ته چې لیکلی دی او چې راته ویلی دی دا برته موږ لاس ته راوړو. ګران محترم دوستان تاسو دا ویډیو مسکیپ کوئ ویډیو تر پای پورې وګورئ کوم چې د زموږ وروسته لایک هم کړئ چې سره مخکې موږ داسې ناولې د پوره خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو ګران محترم دوستان دا سره مخکې موږ تاسو پلی سټور یعنی پروشکات کله چې دلته پلی سټور راغلم سنو دلته په پلی سټور کې د سرچینګ په ځای کې دلته د سرچینګ په ځای کې به موږ تاسو دغه ډیلیټډ میسج سرچ کړو ډیلیټډ DELETED ډیلیټډ میسج چې موږ سرچ کړو سنو دلته میسجان خو ډیر دي تاسو ته ګران سره میسجان بخي ډیر دي دلته موږ تاسو لاندې راځو تاسو ته ګران سره د هر څه لاندې دلته یو اپلیکیشن دی دغه اپلیکیشن تاسو درکوم دغه ډیر ضروري اپلیکیشن ټول اپلیکیشن کار په دغه کې دی دغه اپلیکیشن ګران سره دغه اپلیکیشن تاسو ته ګران سره دغه اپلیکیشن لینک تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم لډیر وسایل ورڅخه تاسو کولای شئ دغه اپلیکیشن انسټال کې او لاس یې راوړي. نو ګران سره کله چې دغه اپلیکیشن انسټال کې خپل موبایل کې او وروسته موږ تاسو راځو دغه اپلیکیشن موږ تاسو راخلاصوي دغه اپلیکیشن ګران سره تاسو ته ګوري په دغه اپلیکیشن چې موږ ګران سره دلته موږ تاسو یو څو دقیقې وخت دلته نیسي کله چې هغه سره تیر شو دلته یو بل برنامه راځي هغه چې موږ کلیک موږ تاسو سیټینګ ته بیایي کله چې سیټینګ ته راته یو ځای اوف دی هغه به موږ تاسو اون کوو کله چې اون کې بار دغه صفحه موږ تاسو سره خلاصیږي کله چې تاسو سفر تر خلاص ګران سره اوس تاسو ته ګوري اوس دا پر دغه ځای باندې پریږدي اوس تاسو راسي موږ د یو واتس اپ څخه مثلا دا ګوي زه د یو واتس اپ څخه بل واتس اپ ته شي استم ګوري دلته واتس اپ ته رالو دا خانه ته رالو اوس دلته یو شي استم ته ګران سره دلته لیکم السلام علیکم ولیکئ وروایم استوي بلند واته خپل بل واتس اپ چې ورواستوي هلته بل واتس اپ ته رالی السلام علیکم ورواستي اوس دې ځای زه برته حذف کوم دلته چې دا ډیلیټ چې پروي دلته حذف برای همه معنا ډیلیټ آل د هغه څخه هم حذف کیږي زما څخه هم حذف کیږي پر دغه ځای ډیلیټ آل باندې کلیک کوئ ګران سره اوس دلته ګورئ زما څخه حذف شو د هغه کس څخه هم حذف دی تاسو ته ورسته راسه بل واتس اپ ته دلته چې راګران سره دلته چې خلاص کې دا شی رالی خو حذف دی اوس څه خبره مونږ نه سم معلومولی چې دا اوس چیش لیکلی هر څه څه وکړو نه معلومېږي چې ما ته چیش لیکلی دی نو د کتلو طریقه موږ تاسو بیا راځو دې ځای ګران سره دا خانې ته چې راغلم سره پر دې باندې موږ تاسو کلیک کوو تاسو ټکو دلته راغلی د دې لارې پی ایم راغلی دی او حذف شوی دی اوس څه خبر نه چې لیکل شوی تاسو پر دغه باندې تاسو کلیک کوئ کله چې پر هغه کلیک کړئ دلته ایډز راځي دا به تاسو حذف کړئ دلته داسې ګورئ اون پی ایم حذف شو هم لیکل شوی دی دلته لیکل شوی السلام علیکم هم تاسو لیکل شوی دی دا هغه حذف شوی پیام حذف شوی میسج موږ تاسو ته رقم کتلی شو همدغسې نور شیان چې درته راځي او هلته چې دی حذف کړي موږ تاسو ته معلوموو او تاسو بیا پر دا درې ټکي باندې کلیک وکړئ ګران سره دلته لیکل شوی دی آل میسج پر دا باندې تاسو کلیک وکړئ دلته ټول میسجان هر څه میسج راغلی ټول هغه دلې راځي بیا پر دا دوم باندې بیا هم پر هغه کلیک وکړئ پر دغه ډیلیټ میسج پر دغه باندې تاسو کلیک وکړئ ګران سره دلته د هغه میسج تاسو ته راځي چې صرف تاسو ډیلیټ شوي دا میسجان چې موږ ته ډیلیټ شوي نه دي دلته راغلی دا څه خالي صفحه ده دلته ډیلیټ آل سیوډ دلته تاسو پر دې باندې کلیک کوئ پر دغه باندې تاسو کلیک دلته ټول میسجان له دې ځای څخه ډیلیټ کیږي ټول میسجان موږ تاسو ډیلیټ کړه اوس نه هیڅ میسج نه څه که په آل کې وي که په دا میسجان ډیلیټ کیږي او موږ تاسو په اسانه طریقه سره کولی شو هغه دغه کس هغه حذف شوی هغه ډیلیټ شوی میسج موږ تاسو دلې برته را تکرار کړو دلې برته لاسته راوړو چې د موږ ته چې شعر لیکلی او چې شعر استولی چې برته راڅخه حذف کړی ده. ګران محترم دوستان دا زموږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چې دا زموږ کم کړئ چې را سره مخکې موږ داسې ناولې پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسوي. ګران محترم دوستان کوم چې دا زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوې وي لایک خامخا ورکړئ او په کمنټ کې ولیکئ چې ویډیو مو خوښه شوه او بل که کوم پوښتنه لرئ د ګران تاسو په کمنټ کې راڅخه کولی شئ. والسلام.